ایوب علیه السلام بارک راغلی دی چې دا اتلس کاله بیمار و. وګد حدیث دی ایوب علیه السلام وای د الله بندګۍ کولې، وای الله رب العالمین ویل چې ایوب ته وګوره زما څنګه بندګۍ کوي. شیطان ویل چې الله تعالی مال ورکړي دی او بچی دی ورکړي ځکه ستا بندګۍ کوي. وای الله رب العالمین ویل چې زبر دنه مال موالما او دا بچی بم تیواله مله ته بچی مو غسو مال ام دی واغسو غریب یک. وای بیم د الله بندګۍ کول. الله ویل چې وګوره ایوب ته وسم زما بندګۍ نه کوي. وای دی شیطان ویل چې الله بدن دی ورکړي ځکه ستا بندګۍ نه کوي. الله رب العالمین په مرض راوسته او بیمار شو. تقریبا اتلس کاله دا بیمارو. بعض خلکو وای چیرې د ایوب علیه السلام په بدن کې چنجي وشو. چنجي چې په کله ولې د لوی دی بار واغه سو خپل بدن کې به تواجد جستافه استاد پر اسما په بدن کې الله رزق لیکل. دا غلطي خبرې دي او دا د بيدینی خبرې دي چې دا بعض خلک کې د خپل ایمان نه خبر نه او وای بشیر د نبی خوخه هغه چنجي خوري. چنجي ستاسو خو ولې نه خوري چې د نبی خوخه خوري. د نبی خوخه الله رب العالمین په چنجو په ارسه باندې حرام کړی دا. چنجي دا وزن لري چې د نبی خوخه وخوري. دا خبرې غلطي دي. بیماری پیراله او ایوب علیه السلام بارک راغلی دی وای چې دا د خپل کلی نه دی خلکو وشړو چې زده دې کلی نه دا بیماری په موږ باندې مولېږي. وای دا د خپل کلی نه وشړو دارال راغه وشه د عمان چې کوم دی نو دغه ځکه یو علاقه وا وادي سلاله او ته ویل کېده دلته چې کوم دی دا بپاتې کېده او د باندې دا سخت تکالیف او د دې د اخزه چې وتلبه او د کلی نه به ولا ډوړې وغیرہ دا به ولا راوړو د بدل ته وسیده او ډېر سخت پرالي په ایوب علیه السلام باندې ډېر تکالیف پرال. شیطان چې راغی د ایوب علیه السلام د خزه دی ویلې وای ته د شکار وکا زو د له خاون روح کما خطبه د سوي چې د ازما خاون پلاني روح کما به یاد شي دی روح کا د شکار وکا د سر اختیار لراوړه. وای ایوب علیه السلام خالص کله د خزه رااله نو ایوب علیه السلام پیش جلا شیطان قسم او تو کزا لا روح کلمه زبتا اصلخ دیوامه. نو ایوب علیه السلام باندې دا بیماری را تقریبا اتلس کاله دا بیمارو. ایوب علیه السلام ویلي چې ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. رب ما ته ضرر رسیدلې دی او ته ارحم الراحمين ذات رب دا تکلیف را نور لري کې. وای دا دلته او رب العالمین وته ویلي چې ته دا پخو او په داسمکه پیو په دې خبان دی. وای کله چې داسمکه واله نو دو اسمه وب الله راوي سره د روایتو کې راغلي دي. یو وبس دسوي چې هغه ګرمي وي او دویم دسوي وي چې یخي وي. نو رب العالمین ته چې په دې ګرم و باندې غسل وکا او ارچ د ایخي دي د توسکا نو دغه وبچ الله رب العالمین راويستلې دی باندې دی غسل وکړه او ایست د رب العالمین روح کا خزه نه ودا تل وکړی تا خزه چې به تر روانه و ګوري په دغه ځی باندې مرغان ګرځي. وای دا خزه ډیره خپه شو په جړا شو وی ویلې چې خاون مې مړ شو مرغان ګرځي کې دې شي دا زما خاون مړی او مرغان را زما د خاون دا وخه خوري. وای کله چې دا خزه رااله او ګوري دته یو روح سره ناشته وای دی خدي وته ویل چې دلته زما یو خاوندو بیمار و هغه څه شو. وای دی وته ویل چې زما کنه وای ته هونه وای زم به ته قصه وکړه چې څه کار وشوي. نو رب العالمین ته هغه سخت او دا تکالیف او مرض به رب العالمین ختم کړ. ارویته کې راغلي دي چې دا ناس رب العالمین په سروزر ملخان راړتل او دا ایوب علیه السلام به زر راټولول. بخاری کې حدیث دی وای الله ته ویل چې الم اغنیتک یا ایوب ایوب ته ما درکل نه چې ته د ملخان د زر راټولې. وای دی ایوب علیه السلام ویل چې یا الله وای زستا د برکت نه چې کوم دی نه به پروا کېږم او نه غني کېږم دستا برکت دی او زستا د برکت نه نه به پروا کوم زکه د اثر در راټولم. او روایت کې راغلي دي چې الله له بچی مور کړي باز روایت راغلي دي وای چې هغه کوم بچی چې مړو الله رب العالمین ولا هغه را ژوند کړي او به ته ولا ورکړه. نو په انبیو ډېر سخت تکالیف راغلي دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سخت تکالیف چې راځي او سخت امتحانات هغه په انبیو باندې راځي او به چې انبیو ته څوک نږدې پاغي باندې سخت تکالیف او امتحانات ډیر راځي. نو په انبیو با ډیر امتحانات راتلل.